سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ صحت ولرئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن درته د استاد او شاګرد په اړه د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. یو متعلم خپله قصه کوي او وایي چې زه ډېر غریب وم. د مکتب په سیاحتي چکر کې مې برخه نشو اخیستی. که څه هم له یو شاګرد 1 ریال اخیستل کېده، خو ما سره دومره وسه هم نه وه. کورنۍ ته مې ډېر وژړل، خو هیڅ درک مې ونه موند. په ټولګي کې مې له چکر 1 ورځ مخکې یو سوال ته سم ځواب ورکړ. استاد 1 ریال راکړ. ډېر خوشحاله شوم. له ملګرو سره چکر ته لاړم. دا هلک وایي تعلیم مې وکړ، رالوی شوم، د شتو خاوند شوم. هماغه استاد چې انعام یې راکړی و ذهن ته مې ولوېده. د استاد په لټه راووتم. استاد مې پیدا کړ. په ډېر بد اقتصادي حالت کې و. له تعارف وروسته مې ورته وویل په ما دې ډېر لوی پور دی. استاد وویل زما په چا پور نشته. بیا مې ورته وویل هغه ماشوم دې په یاد دی چې د سم ځواب په بدل کې دې 1 ریال ورکړ؟ استاد په خندا وویل هو ته اوس ما ته هغه 1 ریال راکوي؟ وای ما ورته وویل هو. له بس وروسته مې موټر ته وخېژاوه. یوه ماڼۍ مې له همدغه موټر سره ورکړه. ورته مې وویل استاده دا دې هغه پور او ټول عمر دې زه معاش درکوم. استاد وویل دا خو ډېر زیات دي. ما ورته وویل ستا هغه 1 ریال چې ما ته کومه خوشحالي راکړې وه له دې نه ډېره زیاته وه. نو درنو لیدونکو، د ماشومانو خوشحالي د لویانو د خوشحالیو غټې دي. کوښښ وکړئ د ماشومانو وړې غوښتنې له پامه ونه غورځوئ او همیشه یې خوشحاله وساتئ.